کیریبین سمندر په منځ کې وکورنی په خپل یاټ باندې رخصتي تیروي. مور جولیا د لامبو وهلو لپاره اوبو ته ټوپ وهي. د آرام پر مهال هغې ته یو عجیب احساس کیږي، خو ځکه چې شاوخوا هیڅ نه ویني نو فکر کوي شاید دا یوازې وهم وي. څو ثانیو وروسته هماغه عجیب احساس بیا کیږي. دا ځل هم څه نه ښکاري، خو اوس هغه ویریږي او د یاټ پر لور لامبو پیلوي. ناڅاپه څوک د هغې پښه راکاږي او هغه د مرستې لپاره چیغې وهي. د هغې لور کیسي هیډفونونه لګولي او موسیقي اوري نو هیڅ نه اوري. میډه ټوم او زوی بن په کب نیولو بوخت وي. جولیا هڅه کوي د اوبو پر سر پاتې شي، خو خولې ته د اوبو د ننوتلو له امله چیغې وهل ورته سخت کیږي. لږ وروسته ټوم ته احساس کیږي چې ډیر وخت کیږي جولیا یې نه ده لیدلې. هغه په یاټ کې لټوي او خپله میرم په خطر کې ویني. هغه ماشومان رابولي، یاټ هغه خواته بیایي او اوبو ته ټوپ وهي. ژر جولیا ته رسیږي، هغه نیسي او د یاټ پر لور لامبو وهي. ماشومان دواړه پورته راکاږي. کورنۍ جولیا سمبالوي، خو جولیا ځان ته ډاډ ورکوي چې شاید دا د څپول عمله شوی وي. شپه کې ټول د بن د زوکړې ورځ لمانځي. کیسی ته د هلک ملګری زنګ راځي نو لیپټاپ اخلي او بهر ځي. په ویډیو کال کې هلک ملګری ښیي چې د ښار پر سر لوی تور ورځې راټوله شوي دي. کال ګلیچ کیږي او کنګل کیږي. کیسی کورنۍ ته دا خبره کوي، خو ټوم وایي شاید د ځمکې نه لرې والي له امله سیګنال کمزوري وي. ناڅاپه ټولو ته یو غږ اورېدل کیږي. هغوی بهر وځي او ویني چې د ویلو مچھلیو یوه ډله تیریږي. ټوم تشریح کوي چې ویلو مچھلیانې تل د ځمکې مقناطیسي میدان تعقیب کوي، خو د طوفان پر مهال ګډوډیږي. ناڅاپه یاټ زور سره خوځي او بن لویږي. ټوم اندېښنه کوي چې شاید یاټ ته زیان رسیدلی وي، نو د کتلو لپاره اوبو ته ډایو کوي. لږ وروسته بیرته راځي، خو په اوجي لوی زخم وي. جولیا ژر د هغه زخم تړي. ټوم وایي چې لاندې داسې احساس شو لکه یو ډیر لوی مخلوق یې تعقیبوي، خو چې شاته یې وکتل نو د پروپیلر له امله ټپي شو. هغه وایي هر څه چې وو ډیر لوی وو. ټوم یاټ کې زیان ویني نو مرسته غوښتل غواړي. جولیا په ریډیو هڅه کوي او کیسی د موبایل سیګنال لټوي، خو هیڅ کار نه کوي. کیسی ته یو عجیب مخلوق ښکاري او چیغه وهي، خو هغه بن وي چې ماسک یې اچولی وي او ټوکه کوي. لږ وروسته یاټ بندیږي او د سمندر په منځ کې بند پاتې کیږي. جولیا په ریډیو کې یو خراب غږ اوري. ټوم وایي یوازې 4 ورځې خوراک او اوبه پاتې دي او باید د کب نیونکو کشتۍ ته انتظار وکړي. ناڅاپه رادار کې څه ښکاري او عجیب غز اوري. ټول بهر وځي او ویني چې ګڼ شمیر اورین ګولونه ځمکې ته لویږي. هر ځای چې لویږي لوی چاودنې کیږي. یو د دوی څنګ ته اوبو کې لویږي. ټوم د یاټ چلولو هڅه کوي. انجن په سختۍ چلیږي، خو بل گزار کیږي. ټوم پوهیږي چې دا علاقه نه دی بلکې سپوږمۍ دی. بن ویني چې یاټ نه لوغي خیږي. ټوم تایید کوي چې انجن خراب شوی. باد زور اخلي، کورنۍ دننه پناه اخلي. یاټ سخت خوځي. بن بیا لویږي او ټپیږي. څپې په شدت ټکر کوي. ټوم بهر ځي، لایف جکټونه راوړي. برېښنا پرې کېږي، خو هغه پاور بکس فشار کوي او رڼا بیرته راځي. بن ویني چې جولیا د پزې نه وینه بهیږي. جولیا ته سر ګرځي. باد نور هم تیز شي. جولیا دروازې بند کوي. په نتورک بالکل ډاون شي. بن د مړو کیکرو سره لوبي شروع کړي. ټوم کمپاسو ګوري او پوه شي چې هغه الټه شوی دی. دا وروستنی ځل ډیر کلونه مخکې شوی وو. کیسی فکر وکړي چې شاید د هغې بوای فرند مړ شوی وي او هغه ماته شي. کله چې جولیا هغه تسلی کولو ته راشي، کیسی هغه لیرې کړي او پات شي. جولیا او ټوم پاتې سپلایانې وګوري. بن خپل برثډے بالونونه د یو ډبرې سره وتړي چې شاید کوم بل ژوندی کس یې وویني. ټوم بیا ریډیو ټرای کړي او دا ځل د یو سړی سره اړیکه ونیسي. د هغه نوم ناو وي او هغه د سبمرین کپتان وي. د هغه سبمرین هم په وچې کې بند پاتې وي. هغه تایید کړي چې میګنیټیک پولونه ریورس شوي، ځکه سمندر شاته تللی دی او ځمکه ښکاره شوې ده. هغه وایي چې تر اوسه نور ژوندی خلک نه دي لیدلي او کمیونیکیشن سیستمونه بالکل بند شوي دي. هغه دا هم وایي چې پورونه به بیا ریورس شي او شاید په یوه اونۍ کې سمندر بیرته راشي. هغه کورنۍ ته خبرداري ورکړي چې تر ممکنه حده لوړې سیمې ته وخیږي، ځکه کله چې اوبه راشي نو ډیر خطرناک به وي. هغه وایي چې د هغه پارټنر په کریش کې مړ شوی دی او سبمرین کې یوازې د 3 کسانو ځای شته. جولیا او ټوم ترې وغواړي چې مهرباني وکړي زموږ ماشومان وژغوره. هغه هغوی ته خپل کوارډینیټس ورکړي. ټوم حساب کړي چې سبمرین ته رسیدو کې 2-3 ورځې لګیږي. هغه کورنۍ ته ووایي چې نن شپه ښه آرام وکړئ، سبا به روانېږو. بله ورځ سهار کورنۍ سامان بندوي. ټوم نږدې یو حرکت وویني. یو لنګ سړی وي چې په لاس کې هارپون لري او یو سپی ورسره وي چې مسلسل غاپي. ټوم ورنږدې شي او هغه ته د اوبو بوتل ورکړي، خو هغه سړی په داسې ژبه خبرې وکړي چې ټوم پرې نه پوهیږي. د اوبو څښلو وروسته هغه نااشنا سړی ناڅاپه د بوتل سره د ټوم پر سر وار وکړي او بیا یې په مخ زورور ګوزار وکړي. جولیا د ویرې نه منډه کړي خو ناوخته شي. هغه سړی د ټوم په نس کې هارپون نه باسي
ټوم لږ وخت درد وکړي او بیا هغه سړی د هغه غاړه هم پرې کړي. وروسته هغه جولیا پسې منډه کړي او پرې هارپون وغورځوي چې د هغې په اوږه ولګېږي. جولیا په درد کې یاټ ته دننه وتښتي او ماشومانو ته ووایي چې پټ شئ. هغه دروازه لا کړي. کیسی او بن صوفه کې ننوځي. جولیا هغوی ته فلیر ګن ورکړي او خپله چاقو واخلي او باتروم کې پټ شي. هغه سړی دروازه مات کړي او دننه راشي. لومړی لږ خوراک واخلي بیا یاټ کې لټون شروع کړي. هغه باتروم ته ولاړ شي خو جولیا د یوې کوچنۍ سوري نه بهر ووځي. سپي هغه وویني او غاپل شروع کړي. سپي پرې حمله کړي خو جولیا هغه د چاقو سره ووژني. د سپي غږ اوریدو سره هغه سړی بهر راشي. هغه سړی جولیا ونیسي او زورور ګوزار پرې وکړي. جولیا فرنیچر ونیسي خو هغه یې لیرې وغورځوي. هغه د جولیا په لاس پخه کیږدي. بیا یې ویښتان ونیسي او مخ یې ځمکې ته ووهي. وروسته یې صوفه باندې وغورځوي او ستونی یې ټینګ کړي. ماشومان دا هر څه وویني. کیسی بهر راوځي او فلیرګن وویشي چې سړی ته ولګېږي. هغه وسوځي او یاټ کې اور خپور شي. ماشومان وتښتي. جولیا راشي هغه سړی ګوزار کړي. بیگ او میپ واخلي او وتښتي. بن او کیسی د خپل پلار سره کینی او جاړي. جولیا هم ورسره کینی او درې واړه ټوم ته وروستنی الوداع ووایي. ناڅاپه هغه خطرناک سړی بیا بهر راوځي او کورنۍ بیا منډه کړي. لږ وخت وروسته یاټ په یوه لویه چاودنه کې ولوځي. دوی یو کوچنی آبشار ته رسیږي چې آرام وکړي. کیسی ووایي شاید هغه سړی د بالونونو له امله راغلی و. بن ځان ملام وکړي. جولیا ورته ووایي چې دا ستا غلطي نه وه. دوی روانې شي ځکه سړی لا هم تعقیب کوي. لاره کې یو کوچنی تالاب ته رسیږي. بن یوه مړه هامر هیډ شارک وویني او حیران شي. جولیا وویني چې سړی بیا نږدې شوی دی. ټول منډه کړي او د شګو له غونډۍ کښته وغورځوي. هلته زهریله کثافت وویني. کورنۍ په احتیاط سره ترې تیر شي او داسې ښکاري چې هغوی له هغه سړي نه ځان خلاص کړی دی. چلیدلو هغوی ته لوی مړه شوي حیوانات او د سمندر لاندې راټول شوي ټول پلاستیک ښکاره کیږي. بن ور روان شي نو جولیا پوه شي چې هغه د ډیهایډریشن سره نړۍ شوي دي. هغې ټولو ته د تم کېدو وایي. کله چې هغه د اوبو بوتل ویني نو حیرانه شي. په بوتل کې اوبه تقریبا ختمې شوي وي. کیسی ته احساس شي چې شاید هغه بوتل سم نه و بند کړی. جولیا په غوسه چغې وهي چې د هغې د بې پروایي له وجې اوبه ختمې شوي. کیسی جواب ورکوي چې صفا کوي. هسې هم موږ ژوندي نه پاتې کیږو. دواړو ترمنځ اوږده بحث کیږي. بیا هم فامیلي مخکې روانه وي. څه وخت وروسته هغوی ته یو غورځېدلي الوتکه ښکاره شي. دننه څه خوږېږي نو ټول ویریږي خو هغه یوازې څو مرغان وي. فامیلي فیصله کوي چې شپه همدلته د الوتکې دننه تیره کړي. هغوی لږ څه سنیک شریک کوي او جولیا ته د ټوم په جاکټ کې د کورنۍ عکس پیدا شي چې هغې زړه مات کړي. کیسی پوښتنه کوي مام ستاسو او ډیډ د مینې قصه څه وه؟ جولیا په مسکا وایي ټوم په هسپتال کې زما مریض و. بیا یوې ورځ هغه ګلونه او یوه خوږې وړې شیر راوړې او خپله مینه یې ښکاره کړه. د شپې په منځ کې کیسی له الوتکې بهر وځي نو هماغه ویرونکي سړي هڅه کوي چې هغې له شا ونیسي خو جولیا ناڅاپه له شا پرې ورټېږي او په چاقو څو ځله وارونه کوي او هغه وژني. کیسی خپله مور غیږ کې نیسي او آرامه وي. بله ورځ سهار د هغه سړي پر مړي چینجي ګرځي. فامیلي ګوري چې د هغه په بدن د چیچلو نښې دي. یعنی په دې سیمه کې خطرناک مخلوق پټ دی. لکه چې هغوی روان شي کیکرو د هغه له خولې راوځي. څو ساعته وروسته جولیا او کیسی نقشه ګوري خو بن ور مخکې ځي. جولیا چغې وهي ودرېږه خو بن په یو تالاب کې ټیټیږي او اوبه څښي. جولیا ژر هغه راکاږي او وایي نامعلومې اوبې هغه ناروغ کولی شي. لمر ډیر تیز شي نو فامیلي خپل سرونه په جامو پټوي. بن ته سر ګرځي. بیا هغوی زاړه څوکۍ پیدا کړي او جولیا او کیسی له هغې موقتي سوري جوړ کړي. جولیا بن ته انجکشن لګوي او فیصله کوي چې شپه همدلته تیره کړي. سهار جولیا یو عجیب اواز اوري. بهر وځي او ګوري چې د کیکرو لویه ډله ور روانه ده. هغې ژر ماشومان راپاڅوي او درې واړه منډه وهي. منډه وهلو کې هغوی ته یو لوی کارګو شپ ښکاره شي. هلته 3 کریو ممبران ژوندي وي. یوه ښه مرسته کول غواړي خو 2 نور سړي منع کوي او فامیلي بهر پرېږدي او کانټینر بندوي. کیکري نړۍ شي. جولیا ماشومان پورت خیژوي. کله چې خپله خیژي کیکري یې په ژه سخت چیچي. ماشومان یې پورت راکاږي. کنه نو ښکته لویدېدل. د کانټینر له سوري نیم کیکرې دننه ننوځي. کریو ممبران ډزې شروع کړي خو کیکرې پرې برلاسي شي او دواړه وژني. وروستنی سړي پورت رسیږي خو کیکرې هغه هم راکاږي او هغه هم مړ شي. جولیا خپل زخم تړي او بېهوشه شي. وروسته چې راویښ شي ځان د شګو توپان کې یوازې ویني. هغې ماشومان لټوي.
د یوې مړې ښځې وسله اخلي او چغې وهي. کیسي اواز اوري او بیرته راځي. وایي چې هغه او بن مرسته لټول خو څوک یې ونه موندل. بیا بن ته یو خلاص کانټینر پیدا شي چې توپان تر ختمېدو پورې پکې پاتې شي. جولیا د ټوم لایټر راباسي او خپل زخم سوځوي چې ډیر دردناک وي. توپان ختم شي. هغوی بل کانټینر پیدا کړي چې ډېرې د اوبو بوتلونه پکې وي. د جسدونو چک کونکو رادیو او توپنګ هم پیدا کړي. جولیا اړیکه نیسي او وایي نقشه ورکه شوې ده. نو وایي چې ورباندې ارتروپودز حمله کړې ده. هغه اوس لوی شوي دي او د اکسیجن له وجې لینوي شوي دي. اوس هغوی آخرکار سبمرین نږدې ویني، خو هلته رسیدو لپاره باید یو لوی ډبرین لاره واوړي. کله چې هغوی له دې لارې تیریږي، دیوالونه لرزېږي او ډبرې راپریوزي چې له امله یو خطرناک راک سلایډ رامنځته شي. جولیا سمدستي خپل ماشومان یو طرف ته ټیل وهي او خپل هم شاته کیږي ترڅو تر ډبرو لاندې نشي. اوس د ډبرو یو دیوال د هغوی ترمنځ راشي. جولیا ماشومانو ته وایي چې بې له هغې مخکې لاړ شي، خو کیسي انکار کوي او ټینګار کوي چې مور یې باید د ختلو هڅه وکړي. ډېره بحث او چیغې کیږي. بیا جولیا وعده کوي چې وروسته به خپل ماشومان پیدا کړي. مجبوره کیسي خپل ورور کش کوي او مخکې وړي. ماشومان ډبرین لاره خیجي او سبمرین ته منډه وهي. هلته ورسیږي نو ویني چې ناو بهر په وینو کې لړلې پروت دی. هغه وایي چې د هغه لپاره هر څه ختم شوي دي او اوس ماشومان سبمرین اخیستلی شي. دا سوچ سره چې یو اضافي ځای به وي، کیسي بیرته خپلې مور ته منډه وهي. هماغه وخت جولیا کیکرو راتلل ویني او فایر شروع کوي. هغې څو کیکرې وجني خو ډله ډیره لویه وي او مقابله سخته شي. په همدې وخت کې کیسي د دیوال پر سر ښکاره شي او لاس وړاندې کوي. جولیا د خپل ټپي پښې باوجود زر خیجي. د کیسي په مرسته هغه بل طرف ته رسیږي او دواړه سبمرین ته منډه وهي. بن مخکې ولاړ وي او فایر خلاص کړي ترڅو کیکرې بوخت وساتي. کیکرې چې د ناو بدن ته ورسیږي سمدستي یې ښودل پیل کړي. جولیا ټوپک اخلي او فایر جاری ساتي ترڅو ماشومان دننه لاړ شي. کله چې هوی خوندي شي، جولیا پوهې شي چې مرمۍ ختمې شوې دي. نو ټوپک پر کیکرو وغورځوي او له ماشومانو سره دننه ننوځي. فامیلی هیچ خبندوي او له کړکۍ ګولي چې کیکرې د سبمرین شاوخوا ګرځي. په همدې وخت کې سمندر بیرته راشي. درې واړه زر خپلو سیټونو ته کښیني، بیلټونه وتړي او یو بل لاسونه ونیسي. زورورې څپې سبمرین په شدت سره یو طرف بل طرف ته اچوي. جولیا ته د ټول سفر صحنې ښکاره کیږي او کیسي قانګې کوي. زر هغه تیزه غز بیرته راشي او فامیلی بې هوشه شي. څه وخت وروسته جولیا او ماشومان په هوش راشي او ځانونه ژوندي ویني. هغوی هیچ خلاص کړي او بهر راوځي. ویني چې څپو سبمرین یو وجاړ شهر ته غورځولې ده. یعنی اوس د ژوندۍ پاتې کېدو او نوې ژوند پیلولو هیله شته. او همدلته فلم پای ته رسیږي. چینل سبسکرایب کول مه هېروئ او بیل آیکن ضرور کېکاږئ ترڅو تاسو ته نور هم داسې ویډیوګانې درسیږي. د کتو لپاره مننه.